خپل ځان نه یم زه څه لوی سړی خو نه یم زه په خپل ځان نه یم زه څه لوی سړی خو نه یم ته قیمتي خو چې ستا د لاسه خونو نه شي سلامونه مې واخلې هیله لرم چې ټول به ښه او خوشحاله به د ژوند په ښو شوبو کې به خپرونه د ادبي ستوري او زه یم انس نادان په دغه هیله په دغه تمه چې ټول به ښه خوشحاله به نن راسره د ادبي ستورو پروګرام کې ښاغلی حضرت علي زاهد صاحب نستی کې چې ډېر خلک کې په پښتو میندې په پښتنو میندې په دغې خاورې میندې د دې سره موږ د دې د ژوند په اړه او د دې نه به خواږه خواږه شعرونه وو حضرت علي زاهد صاحب په ادبي ستورو پروګرام کې درته هرکلی وایي مننه اسنادان وروره تا ته هرکلی ویم په خیر رالی یقینا ډېر خوشحاله شوم دا ستاسو زیار مې چې وکړه د پښتو دپاره چې کومې هلې ځلې کوئ نو ډېره مننه کوم هر کله راشي دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه روان دی ژوند الحمدلله د الله په رحمت باندې د مور په تربیت د خویندو ورونو دوستانو په محبت داسې حد ته رسېدلی دی نادان وروره چې تصور یې نشم کولی چې زما په نصیب به داسې ژوند وي الحمدلله ډېر ښه ژوند دا راته ووایه چې د شاعرۍ سره د کوم وخت نه شوق لري یاره د شاعرۍ سره د ډېر وخت نه شوق لرو ماشومتوب نه زموږ خواهش و شعر به م اورېده شعر لیکل خو راته ډېر ګران و چونکې عمر هم کم و تعلیم نه و بیا وخت داسې راغی چې موږ لږ رالوی شو لږ ټکراو را ټکراو شو حدیثو سره نو وخت په دې باندې مجبور وکړو بیا شعر ذهن له راغی نو د شعر خو مې لږ وخت کېږي غالبا 3-4 کاله زما د شعر کېږي چې ما خپل شعر لیکلی دی او سوشل میډیا ته مې وړاندې کړی دی هغې نه خوا به ما د شعر هڅه به مې کوله کوشش به مې کوه ډېر زیات به مې اورېده د بچپن نه راکې داسې راته وکړو بیا موږ سوچ وکړو په فطرتي توګه باندې هر پښتون شاعر دی چا سره خپله شاعري په نثر کې پرته ده چا سره په نظم کې پرته ده او که ستاسو خیال وي زموږ به داسې پیغله نه وي په دې معاشره کې چې هغې ته پښتو ټپه نه وي زده په فطرتي توګه ټول شاعران خو ماشومتوب کې دا اثرات په ما کې وو او بیا چې کله ما خپل غزل لیکلی دی نو دا غالبا 3 کاله یا 4 کاله کېږي چې ما خپل غزل لیکلی دا راته ووایه چې نظم کې مې زیات کار کړی دی او که غزل کې زما د خوښې صنف چې کوم دی هم نظم دی خو ما کار په غزل کې ډېر کړی دی ځکه زه که درته ووایم چې په ادب کې لا خړپوسې کومه لا پکې موږ د ودرېدو چلم نه یې زده کړی خو خبره دا ده چې د نظم کم خیالونه دي نو هغه لفظونه زموږ سره نشته چې هغه لفظونه موږ دغه نظم له ورکړو د دې نظم ښکلا پرې جوړه کړو نو زما د خوښې صنف نظم دی زه اورم هم ډېر نظم ګورم هم نظم په کتابونو کې خو خپل مې غزل زیات لیکلی دی او فلحال مې وخت هم غزل له ورکړی ځکه چې زه نشم کوی چې غزل نظم نشم لیکلی نو په نظم کې به کار کوم تر هغې پورې دا راته ووایه چې استاد محترم مې څوک استادان زه ټول خپل استادان ګڼم چې کم زما نه کشران دي یا کم زما نه مشران دي څوک هم چې د شعر ملګري دي زما زه هغه ټول استادان ګڼم خو په خصوصي توګه زما ملګری مې هم دی او استاز مې هم دی الله دې راته ژوندی لري شاجي ګل چې هغه سره زما ډېر ښه ګپ شپ هم دی او ډېر ښه استاز مې هم دی ځکه چې هغه په هر ځای کې زما ډېر ښه لاسنیوی کړی دی او زه ډېر زیات خوشحاله یم نو شاجي ګل زما استاد دا راته ووایه چې کتاب په اړه دې څه خیال شته او که نه یاره نادانه وروره که سوچ وکړو که نه زه خو یم که نن سبا د پښتنو نه څه شی پټې نو په کتاب کې یې لیکه ځکه چې پښتانه د کتاب نه دومره لرې شوي دي چې هغوی کتاب نه ګوري بهرحال زما کتاب ته نه کتابونو ته مې سوچ دی انشاءالله کتابونه به چاپ کوو خو چې خپل وخت راشي انشاءالله او په ما کې دومره صلاحیت پیدا شي چې زه اوس ولس ته څه وړاندې کولی شم یو نوی خیال یو نوی پیغام وړاندې کولی شم انشاءالله کتاب به چاپ کوم مننه خوشحاله اوسې دا ډېر مینوال به تاسو ډېر زیات پیژني هم خو زه وایم چې د مینوالو ته شعرونه هم ډالۍ کوي او په تلو تلو کې به خبرې کوو مننه کومه د مینوالو هم ډېره زیاته مننه کومه چې زما د ترخې خبرې اوري او شعرونه به ورته ډالۍ کړمه د غزل نه مخکې یو څو شعره دغه منم چې ستا نه بغیر مې زندګي ګرانه ده دغه منم ستا نه بغیر مې زندګي ګرانه ده خو ګرانه څه وکړم بنده ته بندګي ګرانه ده دغه منم ستا نه بغیر مې زندګي ګرانه ده خو ګرانه څه وکړم بنده ته بندګي ګرانه ده
او د اتفاق خبرې پرېږده موږ پرې نه پوهېږو د اتفاق خبرې پرېږده موږ پرې نه پوهېږو دغه خبره ګرانه موږ ته قدرتي ګرانه ده او چې ته یوه خبره وایې او دوی بله کوي چې ته یوه خبره وایې او دوی بله کوي په داسې خلکو خو ظهیره باچایي ګرانه ده مننه غزل دی چې د باچا او د وزیر خبره کیږي د باچا او د وزیر خبره کیږي د اغیار او د زهیر خبره کیږي لیونی شوم داسې ښکاري چې تړي مې زمونږ کور کې د زنځیر خبره کیږي لیونی شوم داسې ښکاري چې تړي مې زمونږ کور کې د زنځیر خبره کیږي خانه ورې که چانده د څوک نه خوري خانه ورې که چانده د څوک نه خوري په جومات کې د مات تیر خبره کیږي غزل ویم خو د غزل نه مخکې یو څو شعره نور ویمه چې زړه کې مې اور شته دی له هغسې بې اوره نه دی زړه کې مې اور شته دی له هغسې بې اوره نه دی د لاس زنځیر کې مې شور شته دی لا بې شوره نه دی دومره تکړه یم چې لاسونو باندې غر ماتوم دومره تکړه یم چې لاسونو باندې غر ماتوم لا مې طاقت ستا د یوې اوښکې د زوره نه دی دومره تکړه یم چې لاسونو باندې غر ماتوم لا مې طاقت ستا د یوې اوښکې د زوره نه دی دغه ځوان څوک دی چې پیغور پسې پیغور راکوي دغه ځوان څوک دی چې پیغور پسې پیغور راکوي دغه خبر کوي چې زهیر ګورې بې وروره نه دی ډېره مننه کومه زه یو غزل ویمه ما نه ملګرو فرمایش هم کړی و هغې ته به ډالۍ وي زما ورباندې زړه چېرته کې کېږي چې واده شي زما ورباندې زړه چېرته کې کېږي چې واده شي دا زړه به مې نری نری خوږېږي چې واده شي دا ستا د خپلېدو وعدې دروغ دی ای جانانه دا ستا د خپلېدو وعدې دروغ دی ای جانانه اکثر خلکو نه خپل خلک هېرېږي چې واده شي د ورور سوره کې لاړه شي بلها قرباني ورکړي د ورور سوره کې لاړه شي بلها قرباني ورکړي بیا ټول عمر د بل کور کې جړېږي چې واده شي ریباره ورته ووایه چې یو نظر له راشي ریباره ورته ووایه چې یو نظر له راشي په زړه به مې بیا ډېره راورېږي چې واده شي او یوازې ته خو نه یې چې داستانه یې مخ پټ کړه یوازې ته خو نه یې چې داستانه یې مخ پټ کړه زهیره جنۍ هر چا نه شرمېږي چې واده شي ډېره مننه زاهد صاحب زه وایم چې یو غزل دوه راته نورې ووایې نو دا مینهوالې واورې نو ډېره به ښه منګه به اکثر د لیونو په شان مزاج کوو منګه به اکثر د لیونو په شان مزاج کوو موږ به په وړو وړو خبرو احتجاج کوو اوس خو پښتانه د انګریزانو رواجونه کړي مخکې به انګریز د پښتنو په شان رواج کوو اوس خو پښتانه د انګریزانو رواجونه کړي مخکې به انګریز د پښتنو په شان رواج کوو ماته به مې مور په دې خبره باندې قار کوو ستا په شان دې ځوانو چې ستا د زوی علاج کوو ډېره مننه ماته به مې مور په دې خبره باندې قار کوو ستا په شان دې ځوانو چې ستا د زوی علاج کوو او غزل دی چې علمه ستاسو په جواب کې ګیر یم علمه ستاسو په جواب کې ګیر یم ځکه خو ټول عمر حساب کې ګیر یم منزل مې لرې او تختې ماتې دي منزل مې لرې او تختې ماتې دي باران وریږي او دریاب کې ګیر یم ښه به مې څنګه چاله ورسیږي ښه به مې څنګه چاله ورسیږي لکه د ګل په شان کتاب کې ګیر یم قامونو تاسو به حیران کمه زه د پیغلې حسن یم نقاب کې ګیر یم قامونو تاسو به حیران کمه زه د پیغلې حسن یم نقاب کې ګیر یم سترګې غړومه اوس دا ستا رحم ته سترګې غړومه اوس دا ستا رحم ته زهیر بېوسه یم حساب کې ګیر یم خو یو پوښتنه مې دا ده چې زه وایم دا کوم شاعران ملګري دي دې له څه پیغام ورکړي یا د کوم مینهوال تاسو وینئ دې له چا څه پیغام ورکړي نو ډېره به ښه یاره زه خو خیر د دې حقدار ځان نه ګڼم چې زه دی له پیغام ورکړم ځکه زه ډېر وړوکی سړی یم خو به هر حال د ورور په حیثیت د یو کشر په حیثیت یو خبره مې په زړه کې زه اکثر دا خبره کوم نن سبا چې څوک هم په ترقۍ وي هغې پسې ډېرې زیاتې خبرې وي بالکل څوک وایي ښه دی څوک وایي خراب دی خو زه دې ځوان کول ته دا خبره کوم چې د چا خبرو پسې به نه ځئ د چا د زړه ازار مه اخلئ د مشرانو دعاګانې اخلئ او ځئ ترقي کوئ چې څومره په وړاندې باندې تللی شئ ځئ خاص دا خبره دی ما هم ذهن ته راوستله موږ په پښتو
پښتنو کې دا کار شته دی چې هغه بل کس مخې ته نه پرېږدي دا خبره یقینا د بله خبره دا ده لکه دا زمونږ په دې پښتنو کې اخکلی شوې خبره ده که نه لکه بعضې خبره زمونږ داسې هغه کچه وشي بعضې خبرې د هغې مکمل پخلی وشي نو دې پخلی شوی دی د دې خبرې دا مونږ کې اخکلی شوې ده نو په دې خاطر باندې اکثر زمونږ ځوانانو پسې هم خبرې کېږي مشران خو څه کوي مشران خو زمونږ اتلان خو څوک پېژني نه که زمونږ په اتلانو باندې سوچ وکړو د تاریخ نه نه دي خبر د دې شیزونو نه دي خبر زه هغه خو نه پېژنئ هغه خو بس هسې هم تاسو نه پاتې دي په که درته ووایم چې په شمار یو څو کسان به چې د هغه خلکو تاریخ به ورته یاد وي نور ځوانان کم سے کم دغه ته پرېږدئ نړۍ ته یې پرېږدئ چې د نړۍ سره مقابله وکړي او د نړۍ سره څنګ په څنګ